السلام علیکم ستړي مشئ وخت مو بخیر درنو لیدونکو له ژوندون څخه نیم ساعته خبري ټولګه ګورئ ټولګه هم د مهمو خبرونو په سر ټکو پیلوو ښځې د شریعت په چوکاټ کې د کار کولو حق لري ذبیح الله مجاهد وایي په غیر دولتي او نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز د شریعت مطابق دی اوله کې خدای دې ته فکر وکړه چې د اصلاحاتو لپاره یو حکم کیږي یا د شریعت یو حکم تطبیق کیږي طبیعي ده چې هلته به ځینې خلک زیان ویني خو هغوی باید په بدیلو لار باندې فکر وکړي په پاکستان کې د افغان بندیانو سره د ناوړه چلن په تړاو غبرګونونه شنونکي وایي پاکستان دې له افغان کډوالو سره له ناوړه چلن لاس واخلي او نړیوال اصول دې پر ځای کړي خب پاکستان روابطش با افغانستان معمولا با دنیا سیاست دوگانگی را همیشه در پیش میگیره د داعش ډلې په اړه د حزب اسلامي د مشر تازه څرګندونې ګلبدین حکمتیار وایي د داعش ډلې مرکز په تاجکستان کې دی او له هغه ځایه پر افغانستان بریدونه طرحه کوي مرکز فرماندهی تصوق اداری گروه که در 20 سال اشغال در افغانستان و در کابل بود به گونه خاص از اینجا به دوشنبه انتقال یافت ښه راغلاست اوس هم پام وکړئ بشپړ خبرونو ته زه صفي الله منطق یم په غیر دولتي او نادولتي مؤسسو کې پر افغان میرمنو د کار بندیز لرې کېدو لپاره به اسلامي امارت د شریعت پر بنا یو تګلاره جوړه کړي چې له مخې به یې ټولې ستونزې هوارې شي په همدې اړه د کډوالو چارو وزارت وایي چې د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو استازو ډاډ ورکړی چې په خپلو دفترونو کې له ښځینه کارکوونکو سره محرم حجاب او د کار ځایونو جلاوالی لازمي کړي دغه راز د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد د ښځو د کار ځنډېدو په اړه د پراخو نړیوالو غبرګونونو په اړه ویلي چې په شریعت کې د ډوډۍ موندلو لپاره نورې لارې چارې هم شتون لري او دوی دغه پریکړه د اصلاحاتو په موخه ترسره کړې ده همداراز یادې پریکړې په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه راپارولي چې له مخې زیات شمېر نړیوالو مرستندویو بنسټونو په افغانستان کې خپل فعالیتونه ځنډولي دي وروسته له هغې چې اسلامي امارت پر میرمنو په دولتي او نادولتي مؤسساتو کې د کار بندیز اعلان کړ د چارې په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه او ناندرۍ راپورته کړي اوس تازه د کډوالو چارو وزارت چارواکي وایي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري ټولنې مرستیال د اوچا ادري مرستیال او د کډوالو چارو ادارې مرستیالې ډاډ راکړی چې د افغانستان د قوانینو او کلتور په رڼا کې خپلو مرستو ته دوام ورکوو د ملګرو ملتونو اړوند ادارو استازو ډاډ ورکړی چې په خپلو دفترونو کې له ښځینه کارکوونکو سره محرم حجاب او د کار ځایونو جلاوالی لازم کړي په ورته وخت کې د چارو شنونکي وایي اسلامي امارت دې د ښځو پر وړاندې لګېدلي محدودیتونه لرې کړي چې پر وینا یې هیواد به د کړکېچ لور ته بوزي فلسفه و آزمون اسلامی است که تمام امت اسلام مسلمانان در یک صف باشند و مثل که در مکه میرن همگی لباسش یک شکل باشد تصامیمی که حکومت در افغانستان گرفته در نسبت به زنان شدتی که در این تصامیم است از دیگر ممالک امت اسلامی فرق دارد و این خاطر است که سازمان دولت‌های اسلامی شکایت کرده و در حقیقت میگه که شما از صف امت اسلام خود دور میکنین با این تصامیمی که میگیرین و نام اسلام هم جلوی بد میگیره از این تصامیمی که حکومت در افغانستان در قبال زنان گرفته د دې ترڅنګ بي پولي ډاکټران وایي په افغانستان کې زموږ یو 50 سلنه کارکوونکي ښځې دي او له هغوی پرته زموږ فعالیتونه ناشوني دي
دغه ادارې په افغانستان کې د بي پولي ډاکټرانو د ټولنې د استازي له قوله یوه بیانیه کې ویلي زموږ 50 سلنه طبي کارکوونکي ښځې دي. شاوخوا 900 ډاکټران، نرسان او نور مسلکي کسان هڅه کوي هره ورځ زرګونو افغانانو ته روغتیایي خدمات وړاندې کړي. د بي پولي ډاکټرانو فعالیت له دوی پرته شونی نه دی. دغه راز د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد لا رسنیو سره په خبرو کې ویلي یا د پریکړه مو د اصلاحاتو راوستو په موخه کړې ده. مجاهد د ښځو د کار ځنډېدو په اړه د پراخو نړیوالو نیوکو په غبرګون کې ویلي چې په شریعت کې د ډوډۍ موندلو لپاره نورې لارې هم شته. اوله کې خو دې ته فکر وکړه چې د اصلاحاتو لپاره یو حکم کیږي یا د شریعت حکم تطبیق کیږي. طبیعي چې هلته بدینه خلک زیان ویني خو هغه باید په بدیلو لار باندې فکر وکړي. دا نو په یو نورمال حال کې کېدای شي چې نو د لپاره څنګه جلاوي پردای مې فاطم خوندي وي چې له ټول نه کورونی افغانانو ته مهم ده د مسلمان په نسبت باندې واجب ګرځي. هغه به استثنایی حالت ته وسم کېدای شي چې برخه چې هغه داسې قوانين رعایت کوي هغه تر کنټرول لاندې دي او اړتیا پکې خزو ته ډیره ده هغه کېدای شي استثناءات ولري. خو هیره دې نه وي چې د امریکا او بریتانیا په ګډون د 12 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو له اروپایي ټولنې سره په ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د اسلامي امارت له حکومت وغوښتل چې په نادولتي مؤسسو کې د ښځو په کار د بندیز لګولو پریکړه دې لغوه کړي. په پاکستان کې د بندي افغانانو سره د یاد هیواد ناوړه چلن په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه راپارولي دي. په همدې لړ کې پخواني ولسمشر حامد کرزي د پاکستان د حکومت دا کړنه ناوړه او د ارزښتونو خلاف بللې ده. په ورته مهال کې اسلامي امارت هم له پاکستاني حکومت غوښتي چې هلته بندي افغانان خوشي کړي. دغه راز د چارو شنونکو او عامو افغانانو د پاکستان دا کړنه غیر انساني بللې او وایي پاکستان دې له افغانانو سره د نړیوالو اصولو سره سم چلن وکړي. ویل کیږي چې د پاکستان په سند او کراچۍ ښار کې نږدې 2000 افغانان بندیان دي چې په دې ډله کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. لا تیرو څو لسیزو راپدې خوا په ګاونډي هیواد پاکستان کې زیات شمېر افغانان مېشت دي چې په دغه موده کې ورسره د یاد هیواد د ملیشو له لوري ناوړه چلن ترسره کیږي. په همدې اړه د هیواد پخواني ولسمشر حامد کرزي پر پاکستان غږ کړی چې له افغان کډوالو سره د یو نیک او متمدنه ګاونډي په توګه او د بشري حقونو نړیوالو اصولو سره سم چلن وکړي. د پاکستان په زندانونو کې د افغان کډوالو په ځانګړې توګه د ماشومانو وضعیت خورا دردونکی دی. د پاکستاني حکومت دا چاره ناوړه او د ارزښتونو خلاف عمل دی. په ورته وخت کې د چارو شنونکي یادې موضوع ته په غبرګون کې وایي پاکستان دې د افغانانو د ځورولو لړۍ سمدستي ودروي او د اسلامي امارت نه غوښتنه کوي چې په جدي توګه دې یادې ستونزې ته د پای ټکی کیږدي. خب پاکستان روابطش با افغانستان معمولا با دنیا سیاست دوگانگی را همیشه در پیش میگیره که در سند و در کراچی افغانای ما شما را بسیار زیاد شکنجه میکنه، اذیت آزار میکنه. این همش تاثیراتش بالاخره همی است که بلا حکومت موجود به خواستای پاکستان تطمیع شود و خواستای پاکستان را باید عملی بکنه. له دې سره هممهاله په کراچۍ کې د اسلامي امارت کونسل له رسنیو سره په خبرو کې ویلي د کراچۍ په زندانونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون اوس مهال له 1500 ډېر افغانان بندیان دي چې ملګرو ملتونو په اړه خواشیني ښودلې ده. افغانان چې د افغانستان نه دلته راځي علاج لپاره یا خپلوانانو دیدن لپاره یا د یو واده خوشي لپاره، خو بیا دلته دوی اکثر اسناد نه لري، قانوني اسناد چې نه لري. د سند حکومت چې دی نسی او جیل ته اچوي، په دې کې ماشومان هم دي، په دې کې زنانه هم دي، په دې کې او نارینه هم دي او مریضان هم دي. اوس تقریبا 300 پورې ماشومان په دې کې بندي دي نه او نور ډېر زنانه دي. تقریبا مجموعي تعداد 1580 کسان جوړیږي چې په جیل کې دي. د دې ترڅنګ د چارو شنونکي د پاکستان حکومت دا چاره یو ظالمانه کړنه بولي او ټینګار کوي چې
مسؤلین دې په دغه برخه کې ګړندي ګامونه پورته کړي. کله چې په هیواد کې تغیرات رامنځته کیږي یا انقلاب راځي نو د همغه هیواد وګړي مهاجرت ته مخه کوي. د مهاجرت کېدو لاملونه په افغانستان کې په ډاګه دي. یو خو بېوزلۍ ده، فقر ده، بیکاري ده، او بل د نظامونو تغیرات په افغانستان کې. نور افغانان خسته سوي، افغانان غواړي چې خپل ځان ته یو هوسا ژوند لپاره اروپایي هیوادونو ته مخه کړي. اوس کله چې په داخل د افغانستان کې دغه تغیرات رامنځته شول، افغانان مجبور شول چې اروپایي هیوادونو ته لاړ شي. اوس امارت اسلامي ته پکار ده چې هغه افغانان غیر قانوني مهاجرت ته مخه کړې ده، دوی لپاره د کار زمینه مساعده کړي. دا څرګندونې په داسې مهال کې ترسره کیږي چې وړمه ورځ په پاکستان کې د افغانستان سفارت پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي وو چې له پاکستاني لوري سره یې د افغان بندیانو د راخوشي کېدو په اړه خبرو کومه پایله نه ده ورکړې. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي چې د داعش وسلهوالې ډلې مرکز د تاجکستان په دوشنبې ښار کې دی او له هغه ځایه پر افغانستان بریدونه طرح کوي. نوموړي داسې مهال دغه څرګندونې کړي چې په دې وروستیو کې د هېواد په بېلابېلو ولایتونو کې داعش وسلهوالې ډلې د زیاتو بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. هغه دا څرګندونې د جمعې لمانځه په خطبه کې کړي دي. هغه وایي د دې ډلې دښمني له مسجد، مدرسې، ښوونیزو مراکزو او منبر سره ده او پر وینا یې یاده ډله به په دا شان کړنو سره غواړي خلک له دین، مسجد، منبر او ښوونیزو مرکزونو څخه لرې وساتي. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د جمعې ورځې خطبې کې په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې په افغانستان کې وروستي بریدونه چې پر وینا د داعش ډلې له لوري ترسره کېږي، طرح کوونکي تاجکستان هیواد په دوشنبه ښار کې دي. در خطبه نماز جمعه قبلی عرض کردم که مرکز فرماندهی و سوق اداری این گروه که در 20 سال اشغال در افغانستان و در کابل بود به گونه خاص، از اینجا به دوشنبه انتقال یافت. عملیات انتحاری اخیر در افغانستان، مخصوصاً مسجد ایمان و عملیاتی که در کابل رخ داد، عملیات سمنگان، یه همه در دوشنبه برنامه ریزی شده. نوموړي دغه راز زیاته کړې ده چې داعش ډله له دوشنبې ښار څخه راځي او په افغانستان کې پر مساجدو، امامانو، مدرسو، دیني مراکزو او منبر باندې بریدونه کوي. د هغه په وینا د دې ډلې دښمني له اسلامي مقدساتو سره ده. حکمتیار په خطاب کې وایي داعش ډله ولې په تاجکستان کې بریدونه نه کوي چې هلته اوس هم کمونیستي نظام حاکم دی. در همه تاجکستان یک هدف را نیافتند که برن در اونجا عملیات کنند. زحمتی سفر طولانی را از طریق چندین کشور میکشند و به افغانستان میآیند و در اینجا این عملیات را انجام میدن. چرا نه در تاجکستان؟ چرا برای عملیات انتحاری خود و به زعم خودشان عملیات استشهادی افغانستان انتخاب کردند؟ بنابر کدام مجبوریت؟ دلیل کار چیست؟ در حالی که کشورشان هنوزم تحت سلطه کمونیست‌ها. همدارنګه زیاته کړې چې د داعش وسلهوالې ډلې افکار، اخلاق، سیاستونه او کړنې داسې دي چې غواړي د خلکو مینه له دین او دینپالو سره کمه کړي، چې پر وینا یې په دې ډول کړنو سره غواړي خلک له دین څخه لرې کړي. دوی په خپل او په خپلو بدو عملونو سره د الله تعالی لوري ته د خلکو د راتلو په وړاندې خنډ او مانع دي. د دوی کړنې، تصرفات، سیاستونه، اخلاق داسې دي چې له دین او دینپالو سره د عام ولس مینه او علاقه ختموي، د هغوی په نسبت کرکه، نفرت را پیدا کوي. حکمتیار داسې مهال دا څرګندونې کوي چې په دې وروستیو کې د هېواد په بېلابېلو ولایتونو کې داعش وسلهوالې ډلې د بریدونو پوره منلې. حکمتیار زیاتوي د دې ډلې دښمني له مسجد، امام، منبر او ښوونیزو مراکزو سره ده.
د پخواني نظام پر مهال د لغمان د بادپخ ولسوالۍ ودانۍ ویجاړه شوې چې خلک یې له ستونزو سره مخ کړي. خلک وایي ولسوالۍ مقام یې ودانۍ نه لري چې له امله یې د خلکو کارونه له خنډ او ځنډ سره مخ کړي. د بیکارۍ پراخه کچه، د پوهنې او روغتیا ټکنی بهیر او ولسوالۍ ته ورغلی کانډو کپر سړک هغه ستونزې دي چې د خلکو ژوند یې تریخ کړی او د حل لپاره یې د بیړنیو ګامونو غوښتنه کوي. سیمه ییزو او لوړپوړو چارواکو د خلکو ستونزې منلي او د حل لپاره یې د بیړنیو اقداماتو ژمنې هم کړي دي. په دې اړه زموږ همکار راپور لري. بادپخ د لغمان ولایت لرې پرته ولسوالي ده چې خلک یې د ژوندانه له ګڼو ستونزو سر ډکوي. ځایي خلک وایي دې ولسوالۍ کې د تیر نظام پر مهال کار نه دی شوی او پر اوسني مسؤلینو د ځانګړې پاملرنې غږ کوي. ولسي وګړي وایي د تیرو جګړو پر مهال د ولسوالۍ ودانۍ په بشپړ ډول ویجاړه شوې چې له امله د دوی ستونزو ته پر وخت رسېدنه نه کیږي. قومي مشران وایي د ولسوالۍ ته ورغلی کندو کپر سړک هم له سختو ننګونو سره مخ کړي او له مسؤلو ادارو غوښتنه کوي چې د یادې ستونزې حل ته دې کار وکړي. او دغسې د ولسوالۍ تعمیر ده او تاسو یې ښه ګورئ چې موږ اوس ورته غټ مشکل لرو، غټ مجبوریت په کانتینرو کې هلته اوسېږو، په ژمي کې یخ نه خراب شي او د اوړي کې د ګرمۍ نه. دغه ولسوالي موږ مطلب چې جوړه کړه دلته په ډېر مطلب سهولت د مخ کې موجود و، هر څه هغه کېده پکې. او اوس دغسې دربدرۍ سره موږ مخه ده او له ډېر مشکلات سره اوس نه د ولسوالۍ جلسه چې ولسوال پکې کښېني، نه د قمندان امنیت جایب کې قمندان پکې، نه مدیر د امنیت جلسې مدیر د امنیت پکې کښېني. د دې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د بیکارۍ پراخه کچې د روغتیا او پوهنې ټکني بهیر هم اندېښمن کړي چې د ژمي په رارسېدو یې ستونزې 2 برابره زیاتې شوي او حکومت یې د حل لپاره بیړني ګامونه واخلي. نو ځکه په دغه مشکلاتو په خاطر باندې موږ دا سړک پاتې شو. که دا سړک اوس په سروي باندې وصل شوی و، د بادپخ سړک به ټول مکمل راته پوخ له هر ستونزې سره مخ دي. داسې سړی زه دلته نه نشته، داسې غټ فیډوال دی، پیسهدار دی، ټول غریبان دي. دا بچي ته وګورئ ټول ولاکه یا بوټي یا واسکټ یا کالي. نو ته دا سوچ او فکر وکړه چې موږ په 1 کیلو یا 2 کیلو یا 15 کیلو وړو باندې چې وکړو او کور کې نفوس د 20 نفره دي یا 25 نفره دي، نو هغه به په 1 کیلو یا 15 کیلو وړو باندې چې وکړي. د بادپخ ولسوالۍ ځایي مسؤلین د خلکو ستونزې مني خو د حل لپاره له ولایتي چارواکو سره د شریکولو خبره کوي. او امید هم د مشرانو ته هم خبره رسولې ده، هغه هم ورته کړی ده، مکتوبونه هم ورته استولي دي او په تمه کړي انشاءالله چې لنډ وخت کې به دا ابادي جوړه سي، هم د کلینیک او هم د ولسوالۍ. خو یو څه نه څه مشکلات خو تاسې بادپخ دا ساحه ولیدله، هم کتله او څه مشکلات خو شته طبعا، او بیا نسبتا د نورو ولسوالۍ په پرتله باندې په بادپخ کې مشکلات ډیر دي. د لغمان والي بیا تازه له ژوندون سره د خبرو پر مهال وویل چې بادپخ ولسوالۍ ته تر یوې کچې کار کړی او د ولسوالۍ ودانۍ رغونې او نورو ستونزو حل لپاره په کار بوخت دی. وزارت داخلې نه د انجینرۍ ټیم راغلی و او د بادپخ ولسوالۍ سروې کړې ده او انشاءالله منظوري هم شوې ده. نن سبا کې به په ولسوالۍ باندې انشاءالله کار شروع شي انشاءالله. او د پروژو په رابطه باندې ما مخکې تاسو ته وویل چې ډېرې پروژې تقریبا موږ هلته لیږلي دي او کار روان ده. انشاءالله نورې پروژې هم لیږو او مؤسساتو موږ سره ډېرې وعدې کړي دي او انشاءالله بادپخ کې بادپخ خلکو ته او بادپخ ولسوالۍ ته به موږ انشاءالله خدمات عرضه کوو انشاءالله. بادپخ د لغمان یو له هغو ولسوالۍ ده چې د تیر نظام پر مهال ترې د سختو جګړو او ناامنۍ راپورونه خپرېدل چې له امله دغه ولسوالۍ له هر ډول خدمتونو بې برخې پاتې شوې. غوښتنې دا دي چې په دغه ولسوالۍ کې له نسبي امن ګټه پورته شي او د بیکارۍ کچې ټیټوالي او نورو ستونزو حل لپاره د جدي اقدامات وشي تر څو د ولسونو ستونزې حل او خلکو ته د کار زمینه برابره شي. میرویس انتظار، ژوندون راډیو ټلویزیون، د لغمان بادپخ ولسوالي. د افغانستان لپاره د چک هیواد د مرستو صندوق ویلي چې د افغانانو لپاره یې د خپل حکومت مرسته ترلاسه کړې ده. دغه صندوق تېره ورځ په یوه خبرپاڼه کې د چک جمهوریت له مرستې مننه کړې خو د دغې مرستې اندازه یې نه ده په ډاګه کړې. یادې ادارې ویلي چې په دې مرستې سره به د ژمي په شپو او ورځو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو او همکارو ادارو په همکارۍ افغان وګړو ته د اساسي بشري اړتیاو پوره کولو لپاره اقدام وشي. د چک جمهوریت په داسې حال کې د افغانستان لپاره د مرستو له صندوق سره مرسته کوي چې اوس مهال شاوخوا 40 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
د افغانستان د اوسپنې پټلۍ اداره له ازبکستان څخه افغانانو ته د حیرتان مزار شریف د اوسپنې پټلۍ ادارې د مسؤلیتونو د لیږد خبر ورکوي. له یادې ادارې څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې د دې هوکړې له مخې د یادې پټلۍ مسؤلیتونه د یو منظم مهالویش له مخې افغان لوري ته سپارل کیږي. د یادونې وړ ده چې له تیرو شاوخوا 11 کلونو راهیسې د دغې پټلۍ مسؤلیت له یو ازبکستاني شرکت سره و. د افغانستان اوسپنې پټلۍ ادارې د دغه راز ویلي چې د دې پروژې د ټولو چارو پر مخ وړلو ته چمتوالی لري او هڅه کوي چې د سوداګرو لپاره لا ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز په دغه هیواد کې د رسنیو د وضعیت په اړه د 2022 کال په ریپورټ کې ویلي د اسلامي امارت په حاکمیت کې د رسنیو کاري چاپیریال په جدي ډول محدود شوی دی. دې بنسټ ویلي له څو میاشتو راهیسې 3 خبریالان د اسلامي امارت د استخباراتو بند کې دي او خوشي شوي نه دي. په ریپورټ کې راغلي چې تیر 2022 کال کې یو مثبت ټکی بیا دا دی چې په دغه کال کې هیڅ خبریال یا د رسنیو کارکونکی د هدفي وژنو ښکار شوی نه دی. خو اسلامي امارت په وار ویلي چې دوی د شریعت او افغاني ارزښتونو په رڼا کې د خبریالانو د فعالیت ازادۍ ته ژمن دي او د رسنیو کارکونکو پر وړاندې تاوتریخوالي ته اجازه نه ورکوي. د متحده ایالاتونو کانګرس د هغو په زرګونو افغانانو د میشتو کېدلو لپاره قانون منظور نشو کړی چې په افغانستان کې د اسلامي امارت د راتګ څخه وروسته د تخلیه په بهیر کې راوستل شول او په متحده ایالاتو کې د بشر دوستانه ویزو له مخې په قانوني توګه ژوند کوي. امریکا ته نږدې 70,000 افغانان چې د 2001 کال څخه تر 2021 کال پورې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو سره د ژباړونکو او همکارانو په توګه کار کړی و په نظامي الوتکو کې راوړل شول او د اوسېدو لپاره 2 کلن موقتي اسناد ورکړل شول. اوس هم پام وکړئ د کابل په بازارونو کې د بهرنۍ اسعارو پر وړاندې د افغانیو پیرویو ته. او دا هم د پلازمینې کابل په ګډون د هیواد د څو ولایتونو د هوا حالت. له ټولو تخنیکي همکارانو څخه په مننې درنو لیدونکو دا وه د دې مهال نیم ساعته خبري ټولګه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا مو په ستر رب سپارم. الله مو مل شه. ښاد او ودان اوسئ.